خراب ده د دردېدلي ژوند درمان دی جانان په ما د ټول جهان ګران دی جانان په دې نور باس ته ضرورت نشته دی صرف د مینې ترجمان دی جانان او دغه خبره اخیری خبره جانان 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 دی جانان او راشه ما بیا کافر کا بیا وایما زما سجده زما ایمان دی جانان راشه ما بیا کافر کا بیا وایما زما د مینې ترجمان دی جانان بې له خدایه چې هر څه دی محمده صلی الله علیه و آله وسلم بې له خدایه چې هر څه دی محمده ستا د خپو خاورې هم نه دی محمده ستا د در خاورې ورنولم که بینا شي د زړه کسې مېړانده دی محمده ستا د در خاورې ورنولم که بینا شي د زړه کسې مېړانده دی محمده ټول ژوندون مې صدقه له هغه چا شه ستا په در کې چې څوک مړه دی محمده ټول ژوندون مې صدقه له هغه چا شه ستا په در کې څوک چې ستا په در کې مړه دی محمده پل اسرات په پل به تیر لکه برېښنا شي ستا په پله باندې چې پله دی محمده دغه د قرآن محفل دی چونګې قرآن باندې ما یو څه شعرونه لیکلي چې تر څو چې ترجمان نه وي قرآن د کتابونو ابس د کراړک شکل جهان د کتابونو په مخ باندې مې ښکل کړو په سینې پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو چا خپو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي او چا په سر اغستې دي اسمان د کتابونو عمل ته چې د وګورم او علم ته د پام کړم انبار په سر تړلی دی شیطان د کتابونو عمل ته چې د وګورم او علم ته د پام کړم انبار په سر تړلی دی شیطان د کتابونو او سینې پورې مې ونیسو په مخ باندې مې ښکل کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو زر کاله د قامونو نه په مخکې درومې کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو او دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدایه په شیبو شیبو باران د کتابونو خدایه په شیبو شیبو باران د کتابونو د مفتی سے فرمایش په پوره کما چې زما سوال دی مینه څه ده یو وړه شان مجموعه ده زه یم فکر د عنوان دی پکې لویه فلسفه ده دې نه د ایکو کم کړي یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن احاطې دا ګنده رسې شلول دي زما سوال دی مینه څه ده بس جانان دی او ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تېره څوکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي که د سترګو کویکاب کې روکېدل دي او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رجېدل دي نه جي دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلي څه کیسې دي معاملې دي که منصور مې سر پدار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان لی وسر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شوې دې کې لویه فلسفه ده مینه رب سره اسمان کې دو په دو مباحثه ده مینه په بوراک کې چې په خپو کې د جانان مې غوړېدلې وزر پروت دی مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده مینه یخ بادونه نه دي دا د اور یوه لمبه ده دا چې سرې به سر کې وینې دا په مینه شین جنت دی غرغنډې چې پرې بلیږي او دننه شنه باغونه دا سبل څه نه دي د نمرود د اور کیسه ده مینه څه ده دا په ځمکه اسمان نه ده بس چې ځان درته سینګار کړي د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي مینه دومره لیونی شي د غنم په بدله کې جنتونه کړي قربان
مینا ناز مینا انداز دی د موسی د جلال راز دی د عیسی د حکمت نوم دی د داود د نغمې ساز دی مینا رنگ دی مینا شړنګ دی د خواجه د رباب تنګ دی مینا جوړ د لا ثبوت دی هر کافر د دې ثبوت دی مینا دومره ړوند ساز دی مینا ناز مینا انداز دی د موسی د جلال راز دی د عیسی د حکمت نوم دی د داود د نغمې ساز دی مینا رنگ دی مینا شړنګ دی د خواجه د رباب تنګ دی مینا جوړ د لا ثبوت دی هر کافر د دې ثبوت دی مینا دومره ړوند ساز دی چې د تور کاڼي نه جوړ بوت پسری مینې سور کافر ته د همه واړه دنیا نه قدردان پروردګار شي